مسله دا روانه وه چې زکات به ورکړی کېږي چاته د زکات حقدار څوک دي مصارف الزکات ورته په شریعت کې وي هغه ځای چې هلته یا هغه څوک چې هغوی ته زکات ورکول پکار دي او هغوی ته ورکړی کېږي دلته دا مسله یاده کړئ دا زکات چې دی که نه دا عبادت دی حق د الله دی چې حق د الله دی او عبادت دی نو دا به کې په هغه طریقه به کومه طریقې چې تاته الله ښوولی دی داسې زموږ مرضۍ خبره نه دی چې دلته مو ورکو هلته مو ورکو ده سره زما ورانه ده او ده سره مې لګي او زه خیر دی او زه دیسې او زه دا شریعت دی لکه دغه اته قسمه خلک موږ ذکر کړي که تاسو ته یاد دي په دې آیت کې راغلي سورة توبه کې هغه آیت په اخره کې الله فریضة من الله دا خبره فرض کړی شوې د الله له طرف نه دی ولې پکې وي چې دې کې څوک ګوتې نشي وهلی دا فیصله د الله ده چې دله به زکات ورکوې دله به نه ورکوې دی لایق ده دی نه یې لایق فیصله د الله ده زموږ ستا فیصله نه ده چې ما او تا پکې ګوتې ووهو دین دا په رای او په عقل سره نه دی راغلی دین وی قرآن او حدیث ته وحی ته نو که چېرته او دا بار بار مونږ وایو چې صحیح دین د صحیح عقل خلاف نه وي خو که چېرته ستا عقل ته یو مسلې ته مخامخي او په مقابل کې د عقل به دیوال له راچی مونږ تابعدار د الله د دین یو مونږ تابعدار د خپل عقل نه عقل خو ډېر څه وایي یا به صحیح یا به غلطی ها کومه خبره شریعت موافق ده هغه صحیح ده کومه خبره چې شریعت موافق نه ده عقل موږ د دیوال نه پیزارو لاندې کوي بیا موږ بندګان د الله پسې شو یاره زما یو کس اوس راشي وایي چې یاره زما زړه دا وایي چې د مور پلار لم سړي زکات ورکولی که غریبانه نو ته د عقل د جیب کې کېده مسله دې هم خرابه ده غلطه ده او عقل دې هم غلط دی دواړه غلط دي ها دلته یو ډېره اهمه مسله هغه بیانول غواړم زه نن سبا د یو ټرین ورته وایي که چلېدلی دی او یا مشهوره یو خبره ده او خلک وي کلي کې غریبانان وو او حاجي صاحب حج له روان دا یو خبره ډېره زیاته چلېږي نه مو ده اورېدلې کس او ګاونډي غریب وو او دی روان و عمرې له ګوره یو خبره یاده کړئ د هر عبادت خپل ځای دی چې یو سړی طاقت یې رسي که نه په ده دام لازم دی چې د غریب سره به مرسته کوي په ده دام لازم دی چې حج به کوي او په ده دام لازم دی چې عمره به کوي او که داسې یعنی سبحان الله تا ته د غریب یاد هله راغی چې یو سړی دی په عبادت ولیدو ته داسې ولې نه وې چې ته چې دوه چته او درې چته او څلور چته بنګله جوړی او کلي کې غریبانان دي دا ولې نه وې ته دا ولې نه وې ته چې په دې واده او په دې خادۍ باندې دا په کروړاو په لکاو لګې او کلي کې غریبانان دي ته دا ولې نه وې ته چې دې چکرو لځې او دا په لکاو روپۍ لګې او دا ډمتوب او فحاشیانې پکې کې او دا سفر یې کې نورو ملکونو ته او په کلي کې غریبانان دي او داسې پسې بیا ځه خو چې کله دې سړي صرف حج او د عمرې باس کوو نو د ده کار د غریب سره نه دی اصل کې د دین سره نه لګي یعنې په دنیا کې دومره پیسې لګي خلک لګیا دي لګوي که نه یو سړی راولګوي او په حج یې ولګولی دی خفه دی اوس کوم دقه سړي ډمان راوستی او ګډولی وی نو بیا به کیدی شي د ویلی چې دا د پښتنو کلتور دی دا خود ساخته کلتور پښتانه به بدنام کړي پښتنو دا کلتور دی چې هغه ډمان ګډوي هغه جنکۍ ګډوي هغې جړاګان ګډوي دا د پښتنو کلتور دی دا خو ته پښتون بدنامې بیا به دې ته دا کلتور دی او سایه زاده او ځوانان دي او زه خیر دی او زه خو چې د الله د راضي کولو دپاره یو سړی پیسې لګوي دې ته به دا قصه رایاده شي ښه که د قربانیانو موسم راشي د حج او د اختر بعض به وایي لکه دا ملحدینو نه چې متاثره دي یاره دا دومره څاروي او د دوی خو څاګانې دی ولاله ولی کېږي نږدې ورځو کې سیلاب راغی او الله دې هغوی په حال رحم وکړي نو هم دغه خلک مخکې دي چې کم
د دین نه متاثره دي او الله ته نږدې دي او دا بار بار دا بیانونه او دا چاندې او دا منډې او دا چی شو هغه خلک هغه چغې چې والي چې حاجي صاحب حج له روان دی او غریب پاتې دی او ګاونډي غریب دی او حاجي صاحب روان دی عمرې هغه خلک چی شو هغه را پیدا کول غواړي چې اوس هم څه خیال دی دا دومره خلک چې دلته بې کوره شوي دي او مړه شوي دي او غریبانه شوي د دوی به څوک مرسته کوي ته چېرته دې ټیم کې دغه خلک او کوم چې د ملحدینو نه متاثره دي ابه دې ورځو کې وینه ني اوس که سبا له د یو عبادت موسم راغی که نه نو دوی به بیا راښکاري او هغه ولګېدې په عبادت باندې او خوا کې یو کونډه ناسته وه نو بل اوس خو په سیلاب کې په سوونو مړه شوي ته چېرته وي تا روپۍ لګولي تا مال لګولی تا څه کړي تا څه منډه والی اصل کې د دې خلکو خفګان هغه د الله نه دی والعیاذ بالله نور څه نشته هغه ایو چې ته اعتراض کړی و وی قربانۍ له دومره توجه مه ورکوئ د اختر کې چې ته دغه کړی قربانۍ له دومره توجه مه ورکوئ خوا کې کم غریبانان دي هغوی ته وګورئ اختر د قرباني نو ما ځان سره وکتل ما وګوره د الله په حکم اعتراض او سوچ دې ته نشته چې دا قرباني موږ ولکو دا قرباني خو هم دې لکو چې الله راضي کړو غریب له ورکو نو بیا چې ته سبحان الله چې ته چا به څه ویډیو را پیدا کړي یا تصویر لګیا دي د اختر په هغه چکرو کې غوښې سرې کوي او ګډانه لالۍ نو چا ورته دغه ویلي چې دلته اوس د غریب سره څه وکړو غریب کوم ځای کې دی چې یو سړي کله ګډ راسملو د الله د راضي کولو دپاره نو بعضې ووایي دا خو صرف جو خلک قربانو پورې نښتي دي اوس به غریبانان او چې کله دغه ګډ راسملی د چکر دپاره بیا صحیح ده خو د الله دا مسله تې لر که بیا صحیح ده خو که خبره د الله کې او د دین کې نو بیا به دی اعتراض کوي خبره مې دا کوله اوس زکات یو مسلمان ورکوي او یو سړی د شریعت په رڼا کې د دې زکات حقدار نه دی ابل وی زکات یې ورکو پلاني ده او خوا کې پلانې پاتې شو دا د پلاني او خوا کې د پلاني قصه نه ده خبره دا ده چې فرض زکات یو خو عامه نفلي صدقه ده زکات چې کم دی دا به هم ته هغه کسانو له ورکې څوک چې حقدار دي نو موږ خبره کړې وه د دغه پورې هغه خلک چې په هغوی قرضه ده والغارمین که نه دغه ته موږ رسېدلو اته قسمه خلک دي بیا به په تعدی سره ذکر کو فقیر مسکین دوه او څوک چې دا زکات را جمع کوي او والمؤلفة قلوبهم او د چا د زړونو د خوشحالولو دپاره چې ورکړی کېږي څلور شو پنځم سټونه ازادول غلام مرې قیدي شپږم والغارمین غارم هغه چا ته وایي چې هغه باندې د یو حادثې د لاسه د یو مسلې د لاسه قرضه ډېر راغلی او ما د هغې تفصیل کړی چې دا څوک دي اوس موږ سره دوه پاتې دي وفي سبیل الله وابن السبیل او زکات ورکول په لاره د الله کې وابن السبیل او مسافر لره نو دا وفي سبیل الله د الله په لاره کې زکات ورکول ګوره دا خبره یاده کوي چې کله هم شریعت کې قرآن کې داسې ټکی راشي وفي سبیل الله وفي سبیل الله نو مراد ته څه هغه مراد ته جهاد او هغه مجاهدین چې لګیا دي په لاره د الله کې جهاد کوي هغوی له زکات ورکولی شي د اووم قسم خلک شو غازیان چې کوم جنګیږي په لاره د الله کې دوی ته به زکات ورکړی کېږي اگر که مالدار وي دوی ته ګوره زکات په دې نه ورکړی کېږي دا غریبانان دي لکه څنګه چې هغه زکات را جمع کوي موږ هلته ووایو که هغه مالدار وي حق یې دی دا چې مجاهد د الله په لار کې جنګیږي دې دپاره وله موږ نه ورکوو زکات چې دا غریب دی دې دپاره ورکوو چې دا مال د الله په لار کې ولاکي د بې ځان له اسلحه والي بل څه ته ضرورت دی هغه پې والي دا د دې دپاره دی ګر که بعض ویلي وي نه دی به فقیر نه دا شر دلته نه دلته عامه خبره ذکر شوي وفي سبیل الله وفي سبیل الله دا اوس نشي دی به غریبي کې دی به مالدار او حدیث کې راځي ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی
لا تحل صدقه لغني، مالدار له صدقه نشي ورکولی، یعنی زکات ته مالدار له نشي ورکولی سوای د پنځو نه. هغوی کې یو ذکر شوی لغاز فی سبیل الله، هغه غازي چې د الله په لار کې جنګي. اوس دیزي کې رسول صلی الله علیه وسلم خدا نه دی ویلي چې هغه غازي چې فقیر یو په لار د الله کې جنګي، لکه چې اصل کې دا چې موږ ورکوو مال د الله په لار کې، نو د څه لپاره ورکوو؟ چې دی په دې جهاد کې استعمال شي. دا د فقر او د مالدارۍ سره تعلق هغه نه ساتي. دلته اوس ډېره اهمه مسله ده، ډېره اهمه، هغه دا چې بعض علما دا وایي وفي سبیل الله وی عام ټکی دی، نو هر د خیر په کار کې زکات لګولی شي، لکه چې خو د الله په لار کې لکه ته جومات جوړې نو دې له زکات ورکولی شي. بل د خیر کار دی، کوی دی، لاره ده، هغې له ته زکات ورکولی شي. ولې؟ وایي ځکه چې دا فی سبیل الله کې دننه راځي. دا د بعضو علماو قول دی، خو دا قول کمزوری دی. وجه دا ده چې کمزوری په دې دی، دا ته چې غریب له ورکې او فقیر له ورکې او مجاهد له ورکې او قرضداري له ورکې او غلام پې ازادوې، دا ته د چا په لار کې لګیایي؟ دا ټول فی سبیل الله نه دي؟ نو دلته فی سبیل الله خاص ذکر کولو ته به څه ضرورت و؟ بله خبره به دا وکړو، الله چې راته قسمه خلک جدا جدا موږ ته ذکر کړو، د سره به دا ذکر کولی نه، لنډه به دا ویلی چې زکات ورکوئ په لاره د الله کې، ورسېدی بې که نه، او ټول د خیر کار. دا چې تفصیل دې څه وشو په منځ کې فی سبیل الله راځي، دلته مراد مجاهدین دي چې د الله په لار کې جهاد کوي. نو سوال دلته مشهور سوال هغه دا راغی چې جومات له زکات ورکولی شو که نه، مدرسې له زکات ورکولی شو که نه؟ نو جواب دا دی آبادۍ کې نشي ورکولی، یعنې په دې باندې آبادي کېږي. دا ما ته اوس بعض علما د دې د جواز فتوا ورکوي، هغه د هغوی تحقیق دی، خو زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې آبادۍ کې نشي ورکولی، ځکه چې که فی سبیل الله نه عام د الله په لار کې هر کار والو، نو بیا الله را دومره تفصیل سره ذکر کوو. اوس یو کار کېدی شي لکه ته یو ځي ته ورغلې، هلته که دیني تعلیم خو یې کېږي او که دنیوي، او تا ته پته ولګېدی چې یاره دلته ضرورت دی چې دا څوک چې علم زده کوي په دوی خرچه وشي، دا غریبانان دي، نو ته هغوی ته زکات ورکولی شي، آبادۍ له نه چې یاره په دې به آبادي وشي، په دې به ځای واخیستی شي، په دې به ځمکه واخیستی شي. نه، دا د الله په لار کې مال لګول دي، خو دلته مسله د زکات روانه ده، او قوله کې ما تاسو ته ووایي چې داسې زموږ د مرضۍ خبرې نه دي. لکه اوس حدیث کې دا راغلي چې څوک د الله دپاره جومات جوړ کړي، د هغه دا اجر دی او دا اجر او دا اجرونه ټول بیان شوي، هغه ځان له مستقل یو مسله ده. دلته موږ مسله د زکات بیانو، هغه چې هغه د الله په موږ باندې لازمي حق دی، فرض دی، د هغې ورکول هغه د اسلام رکن دی. ښه، بعض خلک دا خپې ولې اوبو ته کوي، او الله دې ورته عفو وکړي، د دین په نامه هم خلک لګیا دي ډېر څه کوي. دا څو ورځې ما په دې باندې بحث هم وکړو، د دې لپاره چې موږ بیدار یو او په دې مسله باندې پوه شو. بعض خلک دې لپاره چې زکات ماته میلاو شي، نو د هغې دپاره به دی نه دا داسې او دا دغه او دا جومات او دا لاره او دا کوڅه او دا کوی، کوڅه، لاره، کوی، جومات، دا ټول د دې آبادول عبادت دی، خو دلته بس هغه د زکات روان دی. ودې یېرېږي هغه خلک د الله نه چې خبره تاوی را تاوی د دین صرف دې دپاره چې ده ته پکې څه ګټه او فایده ورسوي، والعیاذ بالله. نو الله اعلم، زما خپل ځاني زړه د علماو په دې قول او په دې تحقیق مطمئن دی چې فی سبیل الله نه مراد څوک دی؟ چې کوم مجاهدین دي، چې کوم هغه مجاهدین دي د الله په لار کې لګیا دي. دې کې دوه قسمه خلک نور هم داخلېدی شي، بعض علما پکې داخلي وایي حاجي، هغه هم د الله په لار کې دی، ګرکه دا هم داسې مضبوط قول نه دی، خو بیا هم یو قول شته او په هغې یو دلیل دی، ځکه هغوی دا خبره کوي. هغه دلیل دا دی چې
یو صحابي رسول صلی الله علیه وسلم ته دا وی یا رسول الله زما بیبي زما ښځه زمانه د اوښ مطالبه کوي چې ما له اوښ راکړه ولې تحج علیه چې په دې باندې حج له شي وی ما دې ښځې ته ووایي چې قد جعلته فی سبیل الله هغه اوښ خو ما د الله په لار کې ورکړی ته یې څنګه بوځي سره ولاړ دی خو د الله لپاره مې وقف کړی دی ورکړی مې نو د رسول صلی وسلم د تپوس وکړي چې یا رسول الله دا دې چې ما نه دا غوښتنه کوله او ما ورته داسې وویل رسول صلی وسلم ورته هغې صحیح وي که نه هغې صحیح وي چې مال یې راکړه لو اعطیتها کان فی سبیل الله که دا اوښ ته هغې له ورکړی خو هم د الله په لار کې به که دا اوښ ته هغې له ورکړی وی هم د الله په لار کې به نو د دې حدیث تلاسه بعض علما هغه حاجي چې هغه حج کوي او وسې نه رسي او فقیر دی او تا وله ته غواړې چې د سره مرسته وکړي نو د زکات نه وله څه نه څه ورکولی شي ولې ځکه چې وي د الله په لار کې دی الله اعلم ښه اتم موږ سره پاتې شو وابن السبیل او مسافر ابن په عربۍ کې زوی ته وایي السبیل لارې ته وایي نو زوی د څه شي زوی د لارې سوال دا چې عربۍ کې خصوصا شریعت په نصوصو کې قرآن او حدیث کې د مسافر ته ابن السبیل ولې وایي لا د لارې زوی دا ورته په دې وایي ځکه چې دا لاره ده په ځان لازم کړې ده لکه ده پورې نښتې ده ته چې څومره مسافر کوې نو په څه روان یې خو په لار روان یې که نو ځکه ورته ویلی زوی د څه زوی د لارې ښه او دا عرب داسې استعمالوي لکه هغه مرغۍ چې هغه د اوبو خواله ډېره ځي راځي او د اوبو نه لرې کېږي نه نو دوی ورته وایي هغه مرغۍ ته یا هغه مارغه ته ابن الماء زوی د څه شي زوی د اوبو ولې زوی د اوبو ورته وایي لرې کېږي ترېنه جدا کېږي ترېنه دغه شان مسافر د لارې نه مسافر د لارې نه نه جدا کېږي چې څو پورې سفر نه ختم شي نو دله ته ورکولی شي او سوال دا چې دا څنګه مسافر له ورکولی شي هر مسافر ته په لاره ولاړې چې څوک مسافر دی هغه له زکات ورکوه نه مطلب د دې دا دی هغه مسافر چې هغه په سفر باندې دی روان دی په لاره دی او توخه ورسره کمه شوې ده او دومره څه ورسره نشته چې دی په خپل منزل ته ورسي او ته هغه له دومره څه ورکړې چې هغه په دې لاره د ده پوره شي او دی په خپل منزل ته ورسي اگر کده ته د زکات نه ورکړې نو دا ورکول صحیح دی که نه صحیح صحیح خو په هر حال کې صحیح دی خو سوال دا دی چې دا به موږ نفلي صدقه ورکوو که زکات نو درته نفلي هم ورکولی شي درته زکات هم نفلي خو هغه واسطه ده ته ورکولی شي خو زکات نه زه ورکولی شم مسافر نه مراد دا دی یعنې چې یو سړی چې مسافر لکه دا دلته زموږ دا خلک اکثر مسافر دي مزدوریانې کوي یاره دا چې مسافر هغه زکات نه اوس دلته کوم دا خلک چې مسافري کوي او دوی له موږ زکات ورکولی شو که نه نو موږ به ګورو چې په دې اتو قسمونو کې دی په کوم قسم کې راځي اصل د مسافر خبره نه ده هغه د عامو خلکو خبره د عامو خلکو که هغه په خپل علاقه کې که هغه بهر دی که هغه تور دی که هغه سپین دی که هغه عربی دی که هغه عجمی دی که غریب دی او که مالدار دی خو که ته مطالبه د زکات وکړه یا چا وایي چې زکات وله ورکړه موږ به لنډ په دې آیت کې وګورو چې اته قسمه خلک دي دی په دې اتو کې به کوم یو کې راځي نه که په هغوی کې راځي یو ډېره ښه ده که نه راځي نو موږ خو د الله د شریعت پابند یو عامه صدقه که ته ورکړې جدا خبره ده
نو څه نو خو صدقه ده نو ورکوي که نه څه ګوره کله داسې چې دا وروایي چې بعض عربو سره چې کار وکړي نو کار ته ختم کړي هغه تاله خپل طرف نه پیسې درکوي که هغه هر څه وي ګوره هغه تا نه دا تپوس نه دی کړی چې ته غریب یې که ته مالدار یې اوس که هغه د زکات ورکولی هغه صرف غریب له ورکړی هغه به معلومات کول خو عموما د دې عربو دا نظر دی او په دې عربو کې سخاوت دا زموږ نه زیات دی دا یو حقیقت منل پکار دي خصوصا دا د خلیج دا عرب چې کوم دي د دوی دا نظر دی چې هر سړی چې خپل ملک یې پرېښودی دی او راغلی دی په بل ملک کې خو نیستۍ د لاسه پرېوت دی ضرورت یې دی څوک د مستۍ د لاسه راځي مستۍ د لاسه ډېر لږ خلک هغه چکر له راځي هغه څه وخت بیا ځي خو چې کور بار یې پرېښودی او مور پلار او ښځه او بچي او په کلونو دا به مستي خو نیستي ده که نو ځکه هغه داسې خلکو سره مرسته کوي یا ولې تحفه ورکړي یا هدیه ورکړي نو د دې اګسته هم روا دي او هغوی چې ورکوي نو الله به له اجر ورکوي که هغوی ګوره صدقه ورکړې ده که هغوی هدیه ورکړې که هغوی تحفه ورکړې ده په دې هر څه ول الله اجر ورکوي ګوره ته چې مسلمان له تحفه ورکوي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم یو بل له تحفې ورکوي چې محبت ډېر شي دلته دا نه دي ویلي چې تحفه غریب له ورکوه یو بل له نو په یو بل کې مالدار هم راغی که رانغی مالدار هم راغی ستا یو ملګری ستا یو خپل دی ښه مالدار یې ته ورله تحفه ورکړه نو په دې به الله تعالی اجر درکوي که نیت دې دی چې زه لکه د الله په دې دین عمل کوم او دا زه عبادت ګڼم بیا دله پې الله اجر درکوي اوس دلته یو مسله ده ډېره اهمه دې آیت کې 8 قسمه خلک ذکر شو سوال اوس دا دی یو کس ویلی شي چې ما سره دی زکات زه زکات ورکوم دا زکات په لازم زه په دې 8 قسمه خلکو کې تقسیموم که نه یو قسم له ورکولی شم نو دې کې د دلیل په رڼا کې دا خبره واضحه ده چې نه 8 قسمه خلکو ته زکات رسول داسې لازم خو نه دي ته یو لم ورکولی شي ته یو لم ورکولی شي لکه مثال پرې درکړه یو کس سره دي د زکات 15,000 روپۍ دا هغه 15,000 راواخېستې ټولې فقیر له ورکړې فقیر له او دا 7 قسمه خلک نور شتي د دې نه زکات صحیح دی یا راولګېدو هغه 15,000 روپۍ یو مسافر یې وموندو چې د هغه سره توښه نه او سفر پې بند شوی و داسې چې مخکې تللی نه شو او دوله پیسې ورکړې 15,000 ټولې د هغه لګېدې ورکړې ور نو طریقه صحیح ده یا راولګېدو ټولې د الله په لار کې ورکړې په جهاد کې هم صحیح ده یا راولګېدو قیدي پې آزاد کو نو حدیث کې عامه خبره ګوره شوې ده که تاسو ته یاد یې هغه حدیث چې رسول وسلم معاذ بن جبل یمن ته ولېږو دلته دې اولنی حدیث دکه ویل نو ورته یې وایي چې ته به ورته بیا ووایې که مونځ یې دله ومنو چې په دوی باندې الله زکات لازم کړی دی د دوی د مالدارانو نه به اخیستی کېږي او د دوی غریبانانو ته به ورکړی کېږي و دې کې رسول وسلم دا نه وایي چې هغه ټول له به ورکړی کېږي مطلب چې هغه سړی چې هغه حقدار دی هغه ته به ورکړی کېږي که هغه ته یو له ورکړې او که هغه ته په دې 8 ونو ورکړې خو چې یو سړی وي چې زه د 8 ونه پکې ټول راوسته غواړم او د علماو په دغه قول عمل کول غواړي دا یو فتوا ده د علماو اوس یو سړي سره لږ غونډه کې زکات ته ټولې دي 500 روپۍ او 8 قسمه خلکو له ته ورکړې نو پاتې څه شو یو ته به څه رسي هېڅ ورته نه رسي نو ځکه مسله دا شوه که یو سړی راولګي په دې 8 قسمه خلکو کې یو له پوره خپل زکات ورکړي نو دا صحیح ده بله مسله دې سره اوس ډېره اهمه تعلق ساتي هغه ده چې هغه خلک چې خپل نسبت د رسول صلی الله علیه وسلم نسب ته کوي بنو هاشم
یا نسبت هغوی ته کیږي. دا دوه قسمه خلک دي، نسبت هغوی ته کوي او نسبت کیږي. نسبت هغوی ته کوي کیدی شي دروغجن، نسبت یې کیږي یقیني هغه دي. بنو هاشم خاندان ته چې د چا نسب رسي، بنو هاشم لکه د علي رضی الله عنه خاندان دی، د جعفر، د عقیل، د عباس، د حارث، دې ته چې د چا نسب رسي نو دی بنو هاشم کې راځي. آل الرسول، آل بیت ورته ویل کېږي. په دوی باندې زکات اغسته د دوی لپاره حرام دي او نفلي صدقه اغستم حرام دي. زمون طرفونو ته دې خلکو ته میاګان هم ویلی کېږي، سیدان ورته هم ویلی کېږي، اخونزادګان ورته هم څوک وایي، او بعض څه نور نومونه خو ټول اگر که ظاهره کې دا نوم او لقب بدلي، خو نور ټول دغه دعوه کوي چې زمونږ نسب هغه رسول وسلم ته رسي. نو په دې دعوه کې څوک رښتینی څوک دروغجن دي، چې دین هم خلکو چې نه څوک رانه پرې خفه شي، بعض خبرې ډېره واضحې. ما بعض لیدلي چې د چا نسب ورکي نو لنډ هغه دا موږ میاګان یو، بیا خو څوک پسې غاړه دومره نه وړي چې تحقیق ول وکړي چې ته کم میایې او کم ځای راغلی. اوس که دې ځان پښتنو یو نسب ته ورچوي نو بیا ته یې تپوس کېږي. لکه اوس کلي کې یو سړی ته وایي چې زه پلاني نسب کې یم، پښتنو نسب یم، نه خو په هغه کلي کې شتي د سپا د ده پته لګي چې یا دروغجن دی او که دی رښتینی. خو که وایي چې موږ چې میاګانو کې یو، ته څه شي تحقیق ته کوې، اوس به خفه شي، زه به صحیح دی میاګانو کې شو. نو دا یو ما خبره نوټ کړې ده چې دې باب کې بعض خلک دروغ وایي، بعض خلک او هغه هم شته چې د هغوی سره خپله شجره پرته ده، خپل نسب دی، هغه رښتیني دی، هغوی خو دا خبره ثابتوي. بعض په لنډه کې دا موږ چې اصل نه مولیان یو، قوم نسب دی لکه څه دی، موږ چې اصل نه مولیان یو. اوس باید څه لټون کوو چې یاره ده څنګه مولیانو کې دی، د کوم ځای نه راغلی، څنګه نه راغلی، خو به ځان پکې ور واچوي. دلته دا فایده یاده کوي. د دې خلکو دپاره سخت وعید په حدیثونو کې راغلی دی چې کوم سړی خپل نسبت رسول وسلم وایي د خپل پلار نه علاوه بل چاته کوي. یو سړی ما ته وایي چې ده خو د پلار نه علاوه بل چاته نسبت نه دی کړی. اوس یو سړی خپل قوم بدلوي او پلار یې دغه قوم کې نه دی، څه خیال دی د خپل نسبت چاته وکړو، خو بل چاته وکړو. یو سړی د پښتنو په یو نسب کې نه دی او دی وایي نه چې زه د اصل نه پښتن، پښتن مراد زما دا نه دی پښتو ژبه، د پښتنو چې کوم نسبونه او قومونه دي هغه پای کې نه دی وایي زه دې کې یم. سړی میاګانو کې نه دی، پیرانو کې نه دی، او د ځان ورچوي دې دپاره چې به د دې د سوري لاندې به ځان پټ کړم. نو کوم چې د انسان نسب او خیلي د هغې ویل پکار. بیا بعض خلک وایي زموږ د نسب ته او قوم ته خلک به کمزوري نظر ګوري ځکه موږ نه ښکاره کوو. جواب ګوره دا دی چې تا ته دومره کمزوری دی چې ته چاته نه ښکاره کوې نو بل ته به یې څه عزت وي؟ خیال دې دی که نه؟ تا ته دومره کمزوری دی چې ته بل ته نشي بیانولی نو د بل په نظر کې به ستا د قوم او د نسب به څه عزت پاتې شي. نو خبره مې دا کوله، داسې مونځ کې یو فایده راله، خبره مې دا کوله چې کوم سړی د رسول صلی الله علیه وسلم نسب ته رسي نو په هغوی باندې صدقه او زکات نشتی، اغستی حرام دی، نشتی بله مسله ده، هغه بله مسله هم پکې را پیدا کړه. زکات نشي اغستی او صدقه هم نشي اغستی. دلیل پیسه د صحیح مسلم کې حدیث دی ان الصدقه لا تنبغي لآل محمد. آل بیت رسول وسلم خاندان رسول چې به د هغه د نسب سره لګي سلسله طرف ته چې خدای کې دننه راغی موږ له وی صدقه اغسته نه دي روا. بل دلیل پې دا دی صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر روان او حسن رضی الله عنه سره او په لاره کې یو کجوره پرته وه. اچھا په لاره کې یو صدقه یې ښودې، یعنې کجوره یې ښودې لکه څوک تېرېږي هغه به یې ووایي، خو صدقه یې شوه که نه.
نو هغه ماشوم هغه راواغسته فجعلها فی فیه، هغه دې خولې ته ورنږدې کړه. رسول صلی الله علیه وسلم ورته کښ کښ فتو غزارك ارمي بها اما علمت أنا لا نأكل الصدقة. تاته دا پته نشته چې موږ صدقه نه خورو. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم به تحفه قبل ولا تحفه به قبل ولا که چې د ملګري به هدیه ورکړه، تحفه ورکړه، چا به تحفه ورکړه بیا صحیح ده، هغه به یې اخسته، خو صدقه او زکات نه. نو هغه خلک وی د یو نیم یعنی یخیم کیږي ګرمیم کیږي. څنګه یخیم کیږي او ګرمیم کیږي؟ لکه یو طرف ته دا به وایي چې زه جي زه په سیدانو کې یم، او دا خبره ځای په ځای ذکر کوي او ډېر په فخر سره زه سیدانو کې یم. بل طرف ته که د زکات مسله راشي نو هغې ته هم نشي ټینګېدی چې د زکات ټیم ماته میلاو شي. ګوره چې کله ته دا ووایې چې زه سیدانو کې یم او وی پکې، نو تا له صدقه او زکات اخسته نه دي روا. بله مسله مالداره چې وسې رسي هغه له به زکات نه ورکوې. یو سړی به وایي دا واضح ده، نو ته اوس موږ ته دا هلته وویلی چې فقیر او مسکین له به یې ورکوې، چې وسې رسي هغه له به یې نه ورکوې، دا خو موږ ته معلومه ده. نو ته بیا ولې ذکر کوې؟ زه په دې ذکر کوم چې آخر دا څوک دی دا چې وسې نه رسي، او دا چې وسې رسي چې موږ ته خبره معلومه شي. وس رسېده، اوس کېدای شي د یو چا ذهن کې دی چې وس رسېده دې ته وایي چې د ده به 18 کمرې کوري، 18 کمرې یو دوه به ورسره موټري، نو بس د ده وس رسي. دا د خپل ذهن کې نقشه ده. خو موږ دا معلومول غواړي چې شریعت کې هغه څوک دی چې د هغه وس رسي او وسې نه رسي. نو دا خبره یاده کړئ. دې کې ډېر تفصیل علماو ذکر کړی او زه درته لنډه خبره ذکر کوم. هغه ده هغه انسان چې د هغه سره دومره صحیح چې د هغه پې ګزاره روانه وي او دې څه ته محتاج نه وي، دله ته زکات نشي ورکولی. دې څه ته محتاج نه وي، دا ټکی پکې بیا وایم، او دې څه ته محتاج نه وي. دا مې ولې وویې کله داسې کېږي چې یو سړی د ده سره پیسې او محتاج وي. لکه موږ دا ووایو یاره د پلاني له زکات ورنه هو خو تنخواه وي او بل زر راګرم شوي هغه سالي، نو سره د تنخواه هغه محتاج دی، نشي کېدی. دا نقطه مادي دپاره ته ورته یاره د پلاني له زکات خو کور یې دی، کور یې دی نه، نو کور هغه خښتې خوري روزانتي، یو خښته نړۍ خوري، سره د کور هغه محتاج دی. یاره دله به زکات ورکړو، نو زامن دي چې زامن یې شو د هغه هر حاجت پوری، نو موږ به دې ته ګورو چې دی محتاج دی او که نه. دې ته به نه ګورو چې لاس کې څه دي. کله انسان سره لاس کې څه نه صحیح، او لازم دنیا تا سره به صحیح نه، موټر به در سره وي، سیکل به در سره وي، کېدای شي کور در سره وي، 2 کمرې 3 کمرې، میراث کې د پلار نه جایداد هم پاتې شوی دی، سره د هغې غریب نه وي که نه نشته داسې ډېر شی زموږ په دې معاشره کې، زموږ په دې منځ کې داسې خلک دي چې د پلار نه ورته جایداد هم پاتې شوی دی او سره د هغې هغه محتاج دی. نو موږ به دې ته ګورو چې او دا سړی صحیح ده. اوس یو سړی داسې دی چې لوی جایداد دی او دې قصدن عمدن بس هغې دقه شان پرېښود او خلکو ته وي زه غریب یم زه فقیر، دا جدا مسله ده. سړی ته جایداد پاتې شو لږ ډېر، کور یې دی، د ده د بچو سر چې دی هغه د سوري لاندې دی او دې بیا هم محتاج دی. دا کېدای شي بلکې شوي دي او موږ یې وینو او موږ لیدلي دي. نو داسې انسان له هم زکات نشي ورکولی؟ ورکولی شي. بله مسله یاده کوي، مور پلار له زکات نشي ورکولی، مور پلار له زکات نشي ورکولی او دغه شان بچي له هم زکات نشي ورکولی.
قانون د آیات که مسله به راته اسانه شي. هر هغه څوک چې په تا باندې خرچه کول لازم دي هغه له زکات نشي ورکولی. نو هغه یا بره دي یا کته دي. بره چې ته تې پیدا یي، ښکته چې تا نه پیدا دي نو په تا لازم دي. اوس په مور پلار باندې خرچه کله لازمیږي چې کله د بچي وس ورسي. لکه اوس هغه موږ هغه ماشوم نه یادو چې د 14 کالو 12 کالو 10 خو چې کله یو ځوان دې مرحلې ته ورسي چې د وس رسي دې مزدوري کوي نو غالبا دې مرحله کې د مور پلار کمزوري نو اوس په ده لازم دي چې په هغوی خرچه وکړي. دغه شان بچی کمزوری دی نو په پلار لازم دي چې په هغه باندې څه وکړي خرچه وکړي. نو ته دوی له زکات نشي ورکولی. ولې زکات نشي ورکولی؟ جواب دا دی چې په تا باندې شریعت اصل کې خرچه لازمه کړې، ته به خرچه کوې په دوی، نو دا زکات ورکول به یو هیله جوړه شي بیا دغه خرچې نه د ځان د خلاصولو لپاره. لکه مثال یو کس دی چې په هغه لازم دی چې په بوډا پلار خرچه وکړي، پلار یې بوډا دی کمزوری دی، راشه هسې ما سره خو مال شتي کال کې زکات ورکوم دا بدل ورکوم دا خرچې نه وبچ. په ده په اصل کې یو کار لازم دی هغه دی چې په پلار باندې مال لګول، او دویم کار په ده لازم دی چې د خپل مال نه زکات ورکول. ده هیله جوړه کړه نو د خرچې نه به ځان خلاص کو او زکات یې ورکو. اوس پې پوه نه شوې بس دغه شان بچی دی بله مسله دا خبرم نامناسب دی چې د سړي اوس رسي دی زکات ورکوي او دی تپوس کوي چې پلار له ورکولی شي. نو دې سوالونه شوي زما نه دا سوال شوی دی او زما نه د سرسایي په باره کې شوی چې سرسایه زه خپلې مور له ورکولی شم. دا سوال ما نه شوی، ما په یو پیر خبره هم کړې او یو عربي عالم دی کلیپ ډېر مشهور دی د هغه نه سوالات و جوابات یو نشست دی هغې کې یو سوال شوی دی چې لکه زه پلار له زکات ورکولی شم او که نه. اوس تاسو دې جواب لټوئ. دې سړي ته د جواب ورکولو نه مخکې ضرورت دی دې خبرې ته چې دې اول خو په دې پوه شي چې دا پلار څه ته وایي، دا مور څوک ده، بیا د هغې نه بعد دا تپوس وکړه. یو سړي سوال وکړو چې زه خپل ورور له زکات ورکولی شم او که نه. دې سوال کې څه تعجب شته؟ پد لګي په سړي نه لګي. ها اوس ګوره سوال ته زه خپل پلار له زکات ورکولی شم. سبحان الله خبره داسې ده چې هغه سوال یې نه برابرېږي. بل راغی او سوال وکړو د یو عالم نه چې زما خور ده واده شوې ده غریبانان دي زه له زکات ورکولی شم او که نه؟ صحیح سوال دی. زه خپل تره له زکات ورکولی شم او که نه؟ غریب دی. زمونږ ماما یې ډېر غریب دی هغه له زه زکات ورکولی شم او که نه؟ او داسې پسې بیا زما مور له سرسایه ورکولی شم او که نه؟ سرسایه څه د پاسه 2 کیلو وریجې به در اخیستي یا غنم یا وربشي یا جوار او هغه به ورکوي چاله، هغه به ابۍ له ورکوي چې دې ته پیدا دی او مال خو پرېږده هغې په ده باندې خپل ځان خورولی دی خپله وینه. نو چې دی اوس حالات یې لږ برابر شو او فطرانه ورکوي او زکات وباسي نو اوس دا سوال کوي چې بوډا بوډۍ له پکې زکات ورکړم او که نه؟ نو زکات نشي ورکولی بوډا له او نه بوډۍ له. او دا سوال ولې ما نه څوک نه کوي چې دې ښځې له زکات ورکړم او که نه؟ نه په دې کې دي چې غوسه هم شي جګړه زما ښځه ده. الله اکبر. نو د مور پلار څه دي؟ ښځه یو پردۍ زنانه زه منم چې ډېر حق دی راله تا سره د یو عقد د لاسه خپله شوه
مور پلار هغه چې ته ترې پیدا یې، ته ترې پیدا یې، دا معمولي خبره نه ده. نو که اوس چاته دا وایي چې دا سرسایه چا له ورکه، وړو دې مور له ورکه، څه به وایي تا ته؟ نو بیا دې سوال کوي چې سرسایه زه بابا له ورکم او که نه. حدیث کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي د پخواني د نبوت د خبرو نه یو خبره دا پاتې شوې ده، یعنې پخوانو انبیاو ته چې کومه وحي شوې، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، چې حیا د پکې نه وي نو ته هر څه کولی شي. دا رسول صلی الله علیه وسلم وایي د پخواني وحي نه دا خبره پاتې شوې ده چې حیا د پکې نه وي هر څه کولی شي. انسان نه حیا ورکی شي که نو دی بیا دا مسلې چیړي چې پلار له زکات ورکم او که نه مور له ورکم او که نو نشي ورکولی. دغه شان بچي له هم نشي ورکولی الا دو حالات داسې دي چې کې زکات ورکولی شي. یو لکه په دې پلار باندې داسې قرضه ده هغه ډېره زیاته ده، یا په دې بچی باندې داسې قرضه ده، بچی باندې قرضه ده او بچی باندې که ته خرچه ډېره کړې خو هلته هغه قرضه پې دومره ډېره ده چې هغه په دې خرچو ورچو نه ده کېږي. لکه موږ به داسې ووایو چې څه کیس یې کړی دی او هغه کیس کې په ده باندې پیسې راوړېدلي دي یا بې جرمانه یې ښودی شوې ده، څه خبره ده، هغه د لکاو ده، د کروړاو ده. نو صحیح د پلار خو لګیا د خپله منډه وایي په ده باندې خرچه کوي په دې زوی باندې، خو په دې خرچو خو دغه پیسې نه ورکړی کېږي. دې سیم د زکات روالي او هغه مسله پې د دې زوی نه ختمه کړي، ورسېدی پې که نه. ځکه چې دې کې هیله رانله. ولې هیله رانله؟ خرچه خو بیا هم پاتې ده. تاسو په دې مسله پوه نه شوئ. لکه یو سړی دی د هغه په زوی باندې 50,000 روپۍ دي، 1,00,000 روپۍ دي، 10,00,000 روپۍ، دا ډېرې زیاتې دي. خرچه چې دی په دې بچي باندې کومه کوي د میاشتې هغه 2,000 روپۍ ده ځه. نو هغه چې ده باندې خرچه وکړي، دله جوړه جامه، دله پیزار، دله خوراک، کور کې اوسېده، د ده تربیت، د ده سبق، دا به بندوي نو 2,000 به هلته ورکوي، 2,000 هلته ورکوي نو څه به پرې وشي؟ نو ده 50,000 مستقل راواغستې چې دا د زکات پیسې هغه په دغه مسله کې ورکړي. خرچه ترې لاړه ختمه شوه، خرچه به بیا هم کوي. نو دې کې هغه هیله نشتي که خیال هم وي که نه خیال هم نشتي. بعض علماو یو بل صورت هم ذکر کړی دی، هغه دا چې یو بچی دی هغه دې ته محتاج دی چې پلار پې خرچه وکړي او د ده خرچه دومره ده چې د پلار د دغې وس نه رسي او پلار سره دومره مال دی چې په هغې کې زکات واجب دی. نو دغه پلار دا زکات دې بچي له ورکولی شي. پوهېږي چې هغه ورته ضرورت خو داسې کېدی شي لکه یو سړی دی د هغه بچی دی او هغه نفقې ته ضرورت لري او د هغې نفقې وس د دې پلار نه رسي او د دې پلار سره دومره مال دی چې زکات پکې لازم دی. داسې کېدی شي کېدی شي. ګوره زکات چې کله موږ ووایو که نه چې پلانې زکات ورکوي، زموږ ذهن ته راشي چې دی به یا چېرته یو کروڑ روپۍ به ورکوي زکات یا 50 لکه نه نصاب. لکه د یو سړي سره موږ به لنډ نصاب د سرو زرو ووایو، زه تقریبا 1.5 تولې د تفصیل به راځي. کور کې ورسره 1.5 تولې سره پراته دي د زکات ورکوي. نو دې به څه زکات جوړېږي ځه؟ خو بیا پې هم زکات ګوره شتي. نو داسې خلک شتي چې د هغوی ګوره مالي حالات لازم نه چې زکات هغه څوک ورکوي چې هغه مالدار وي. مالدار مطلب هغه څوم مالدار وي. کله انسان سره دومره پیسې چې هغه صرف نصاب ته رسي او په هغې کال تېر شي او په هغې کې لږ غونته کې زکات وي، نو دی هم زکات ورکوي که نه؟ اوس پې ورسېدی که نه؟
زکات ته مسلې لګي پیچیده دي یا پیچیده خو به نه خو زموږ دپاره به ناشنایي نو ځکه په توجه سره اورېده د دې پکار دي. بله مسله خپلوانو له زکات ورکول روا دي بغیر د مور پلار نه او بچي نه. نو دې کې ټول خپلوان رالو نو اوس دا تپوس مه کوه چې پلانې او علانې او هغه او دا او داسې ده. رور له زکات ورکول دا هغه مال نه چې هغه پکې تا سره شریک دی دا دې شي ورکول شریک زمونږ کار روان دی زه دې زکات وباسو هغه لی ورکوو نو دا خو زمونږ هغه مال شریک دی. ورسېدې په دې مسله باندې ځان له دی غریب دی ته له زکات ورکولی شي. خور ده هغې له زکات ورکولی شي غریبه ده. خاون یې غریب دی خاون له زکات ورکولی شي. تره دی ماما دی کاکا دی د هغوی بچي دي غریبانان دي محتاج دي په دغه اتو کې به یو قسم کې راځي نو ته له زکات ورکولی شي. بلکې دا یاده که چې نږدې خپلوانو له صدقه او زکات ورکول په دې کې اجر هغه ډېر زیات دی. ولې ځکه چې تا خپلولي مو پالله او هغه عبادت د الله په صورت د صدقه او د زکات کې دي مو نو دوه خبرې دي جمع کړي. بله مسله خاون ښځې له زکات ورکولی شي او که نه. ما اوس لږ ساعت مخکې یو قاعده بیان کړه بارک الله فیک ما قاعده او قانون ذکر کو. هر هغه څوک چې په تا باندې په هغه خرچه کول لازم دي هغه زکات نشي ورکولی په دې کې ښځه هم داخل په خاون لازم دي چې په ښځه به خرچه کوي نو زکات چې ورله ورکړي خو حقه هیله دلته هم جوړه شوه که نو نشي. ښځه خاون له زکات ورکولی شي که نشي ورکولی شي. ولې په ښځه نه دي لازم. راجح قول هم دا دی چې ښځه خاون له زکات ورکولی شي. سړی دی غریب دی زکات حقدار دی یا هغه غارمینو کې دی قرضه پرې راغلی دی حادثې د لاسه او ښځه مالداره ده هغې سره مال شتي او هغه وایي چې زه دې خاون له دا مال ورکوم چې دی پرې دا خپله مسله حل کړي نشي کېدی. یا خاون یې دی قیدي څه دیت پرې راغلی دی څه مسله راغلی او باید ډېرې پیسې دي او جیل کې پروت دی ښځه مالداره ده هغوی زه به دا پیسې ورکړم. نو دې باندې دلیل دی صحیح بخاري کې حدیث دی چې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیبي زینب هغه په رسول صلی وسلم پسې لاړه وی یا رسول الله که زه په دې خپل خاون باندې د زکات دله ورکوم او په دې خرچ کوم او د دلالت په دې باندې کوي چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مالي حالات داسې ډېر ښه نه و کمزوري او اکثر صحابه کرام دي او دغه شان ما سره چې یتیمانان دي زه ورله تربیت کوم چې هغوی له ورکولی شم که نه نو رسول صلی الله علیه وسلم نعم دا خپل خاون له زکات ورکولی شي. لها اجران الله ورله دوه اجر ورکړي اجر القرابه و اجر الصدقه د دې زکات د ورکولو اجر به ولم الله ورکړي او د دې خپلولۍ د پاللو به ولم الله اجر ورکړي. اوس یو سړی وایي چې داسې ښځې به په دنیا کې وي نو دا ستا مسله یې تا نه دي لیدلي خو مسله کیدی شي چې ښځه مالداره ده او مال ورسره ډېر دی په میراث کې ورته پاتې شوی دی یا بله مسله بله او دا چې د خاون سره مرسته کوي داسې ډېرې زنانه کوي الحمدلله. نو خاون له زکات ورکول څه شو ورکولی شي. ولې په ښځه باندې د خاون خرچه هغه نه ده لازمه. د دې نه بعد حدیث دی صرف به د حدیث ووایو ترجمه به یې وکړو ځکه چې یو څو منټه دي
او مسلو یو بیا روان درس تپرید ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت تے صحیح بخاری سے مسلم کی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون 5 اواق صدقہ د پینزو اوقیونا چی سپینزر کمی نو زکاة پکی نشتی ولا فیما دون 5 ذود صدقہ او خان چی د پینزونا کمی صدقہ پکی نشتی زکاة پکی نشتی ولا فيما دون 5 أوسق صدقة او فصل چې د 5 اوسقونه کمی نو په دې کې زکات نشته. اوس دا مسله به پر روان درس کې ګورو چې د اواق څه ته وایي اوسق څه ته وایي د سرو زرو نصاب څومره دی د سپینو زرو څومره دی د فصل څومره دی د څاروو څومره دی د نغدو پیسو څومره نصاب دی هغه سامانونه چې په هغې تجارت کېږي د هغې څومره نصاب دی او داسې نور ډېرې مسلې پاتې دي انشاءالله روانو درسونو کې به وضاحت کوو. الله رب العزت دې موږ پوه کړي په خپل دین باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.